د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د والیبال د ژمنیو سیالیو په پای کې د ورزشکارانو او د ورزش د مینوالو خوښي دغه سیالۍ چې د امام صاحب ولسوالۍ په مرکز چمن چوک کې د 12 ورزشي ټیمونو ترمنځ پیل شوي وي د چارشنګي د والیبال ټیم په اتلولۍ او د موهمندانو مذاکرې ټیم په نایب قهرمانۍ سره پای ته ورسېدي د کندوز د بدني روزنې او ورزش ریاست چارواکي دغه ورزشي ټورنمنټ د پیلولو موخه د هیواد د والیبال ملي لوبډلې ته د غوره څیرو پیژندل او هغوی ته په دغه ملي ټیم کې ځای ورکول په ګوته کوي و یک تیم منتخبه را به سطح ولایت کندوز انشاءالله جور میکنیم تا بتوانیم به نمایندگی ولایت کندوز یا به نمایندگی زون شمال شرق عازم کابل بسازیم انشاءالله. په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوالۍ د والیبال فدراسیون مسؤلین په وروستیو کلونو کې د والیبال د ودې او له دغه ورزش سره د ځوانانو د لیوالتیا خبره کوي. دوی د اسلامي امارت له سیمه ییز حکومت غواړي چې د دې ولسوالۍ ورزشکارانو ته پاملرنه زیاته کړي او ورته یو لوبغالی جوړ کړي. هدف ما اعظمی تورنمنت، هدف ما یک تیم منتخب که از این ولسوالی انتخاب کنیم. هدف ما از تیم ازی بود و تشویق جوانان به خاطر ورزش. دغه سیالۍ په امام صاحب ولسوالۍ کې په داسې حال کې ترسره شوې چې دغه ولسوالۍ په دې وروستیو میاشتو کې د بیلابیلو په زړه پورو ورزشي سیالیو د ترسراوي شاهده وه.